مراسم نماز جنازه 50 تن از قربانیان حملات هوایی اخیر بر مرکز تداوی معتادین امید امروز در مسجد عیدگاه کابل برگزار شد. مراسمی که با حضور گسترده شهروندان، خانواده‌های قربانیان و مقام‌های حکومتی همراه بود. عالمان دین در این مراسم این حملات را به شدت محکوم کرده و آن را خلاف اصول انسانی و اسلامی دانستند. شیخ نقیب الله خطیب مسجد جامع پلخشتی گفت افرادی که هدف قرار گرفتند کسانی بودند که برای بازگشت به زندگی تلاش می‌کردند. او افزود که انتقال این افراد به مرکز تداوی یک اقدام مهم بوده و عملکرد امارت اسلامی را ستود. او با استناد به آیات قرآن کریم تاکید کرد که نجات یک انسان به مثابه نجات همه بشریت است. وی با اشاره به شمار تابوت‌ها پرسید که آیا این قربانیان افراد نظامی بودند؟ خو امارت اسلامی ته من 100 آفرین وایو، 100 آفرین نه چې لکونو آفرین ورته وایو چې یو مظلوم او دغه معتادین او دغه بیوزله او دا بیوسه دغه خلک را جمع کړل یو بل ځړي. الله تبارک و تعالی فرمایي ومن احیا فکأنما احیا الناس جميعا. چا چې یو زندگی او سړی ته برابر کړه د ورته سبب جوړ شه د زندګۍ لپاره دومره ثواب یې ده لکه ټوله دنیا یې چې موږ سره ګاونډی هېواد چې ځان ته مسلمان وایي دعوه د اسلام کوي غټې دعوې کوي او ځان ته د اسلام قلا وایي او کله وایي چې د اسلام په نامه جوړ شوی دا ټولې به ورسره ومنو علی الراس والعین. په خپل ځای باندې اسلام دم صحیح ده او طاقت دم صحیح ده هر څه به دي خو ظلم داسې ظلم پاکستان موږ سره کړی چې تاریخ په یاد ساتي دنیا کې به م ویني او د دې حالاتو او دې کرل به ریبل ویني او آخرت خوشته ده ورځ د قیامت به وي موږ دا علما به یو موږ دا شیوخ به یو موږ دا عام مسلمانان به یو لکه دلته چې د الله په حضور کې را جمع شوي او نن جنازه کوو ورځ د قیامت کې به لکه موږ دې پوښتنه کوو چې زما د معتادینو څه کړي وو. زما معتادین ژوندي ښخول شوي نه په اورونو په لمبو باندې کباب کړه کباب چا یې غوښې ونه لیدې د چا لاس یو ځای پروت جسد یې بل ځای پروت سر او تنه یې بل ځای پراته څه له پاسه کم او بیش 400 شهیدان موږ لرو. ورځ د قیامت کې به زم د دې خبرې جواب دیم. شهادتی بیش از 400 تن از عممیهنانم، از هموطنانم، از برادرانم که توسط اردوی غاصب و ظالم و متجاوز پاکستان به رفیعه شهادت رسیدن، به ملت افغانستان، به مردم افغانستان، به رهبری نظام امارت اسلامی افغانستان و به خانواده های شهدای این شهدای عزیز تسلیت و تبریک عرض میکنم. خون این شهدای عزیز مردم ما را یک بار دیگر اتحاد، وحدت، اتفاق را به وجود آورد. خون این شهدا یک بار دیگر ملت ما را متحد ساخت، یک بار دیگر ملت ما را منسجم ساخت. یک سوال دارم از سازمان ملل، از جامعه جهانی، از اردوی پاکستان، نه از ملت مسلمان پاکستان، از علمای پاکستان،
از برادران مسلمان پاکستان من یک سوال دارم، شما مطبوعات این را نشر بکنین. من به عنوان یک عالم دین افغانی این سوال را میکنم. سوال از من نیست، از قرآن شریف است. قرآن میفرماید به ای ذنب قتلت، اینها را به چه گناهی کشتین شما؟ پر امید روغتون د پاکستانی پوج وحشیانه برید او د هغه په ترڅ کې د رامنځته شوي غمیزې نه یوازې د کورنیو غم دی بلکې د ټول افغان ولس پر زړونو یو ژور ټپ دی. د امید روغتون دغه مظلوم شهیدان په داسې حال کې له موږ څخه بیل شول چې د راتلونکي نوي سالم ژوند نوي امیدونه یې راټوکېدلي وه. د دوی مظلومه وینه زموږ په غاړه امانت دی او دا امانت له موږ څخه د یووالي، بیداري، مسؤلیت او د دوی د کورنیو او ملګرو د پالنې غوښتنه کوي. موږ د افغان ولس دلته را یو ځای شوي ټول استازي پر امید روغتون د پاکستانی پوج دغه ظالمانه برید په کلکو ټکو غندو او وایو چې دا ډول کړنې هغه د بشر ضد جنایت دی چې نه د دین له اصولو سره سمون لري، نه د انسانیت له ارزښتونو سره او نه هم د سالم وجدان له منطق سره. له همدې امله موږ له اسلامي کانفرانس، ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او د بشر د حقوقو له ټولو مدافعو بنسټونو څخه غواړو چې د دې پیښې په اړه هر اړخیزه، شفافه او عادلانه ډول څېړنه ترسره شي. عاملین او مسؤلین دې د قانون ملګرو ته وسپارل شي. د شهیدانو کورنیو ته د لازم مادي او معنوي ملاتړ برابر شي. موږ د شهیدانو له کورنیو سره خپله بشپړه خواخوږي او تسلیت څرګندوو او ډاډ ورکوو چې افغان ولس به هیڅکله د دوی د مظلومیت هیر نه کړي، بلکې د دغو مظلومو شهیدانو یاد به زموږ د وجدان ویښ ساتونکی او زموږ د یووالي سرچینه وي. د رسنیو له مسؤلینو څخه مهم هیله دا ده چې د دې لوی غمیزې واقعي تصویر او حقیقت ښکاره کولو او نړیوالو ته رسولو کې لا هم خپل مسؤلیت په ښه ډول ادا کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جان باختند. دا خو زموږ دویمه ډلې د جنازه وله د دې لپاره وشوله چې ځینې خلکو ولایتونو ته خپل جسدونه نه شو وړلی او ځینې جسدونه داسې ول چې هغه د پېژندنې وړ نه ول. زموږ طبیعتي چې څومره اصول ول هغه مراحل ترسره شول. د هغه څخه وروسته په لومړي سال کې هم د 500 څخه پورته جنازې موږ خاورې ته وسپارلې. همدارنګه نن ورځ هم د 500 څخه پورته جنازې ترسره شوې. په عمومي توګه باندې خو موږ ډېرې څومره چې کورنۍ مراجعه کړې ول هغه جسدونه مو کورنیو ته سپارلي دي. البته ځینې داسې وو چې هغوی شناخت نه کېدی، هغوی تثبیت یې نه کېده. هغه مو په لومړۍ جنازه کې هم خاورو ته سپارلي دي او ځینې نن هم داسې وو چې هغوی هویت لا نه و تثبیت شوی. د ځینې تثبیت شوی خو کورنۍ موافقه وکړه چې هغه دلته په جمعي ډول باندې خاورو ته وسپارل شي. نه موږ په عمومي توګه باندې مخکې هم د ارقام شریک کړي چې زموږ عمومي شهیدان د 411 په شاوخوا کې، البته ټپیان 230 په شاوخوا کې دي اوس مهال، ځکه دوه تنه ټپیانو هم خپل ژوند لاس ورکړی ده. خو ځینې داسې صحنې هم هلته شته چې 60 تنه تنکۍ ځوانانو چې هغه د 1819 کالو په شاوخوا کې ول په دغه روغتون کې د هغوی مکمل اطاق له منځه تللی ده، یعنې هېڅ کومه نښه یې نه ده پاتې شوې هلته او تر اوسه پورې د هغوی د جسد برخې هم موجودې موندلې. ځینې کورنۍ له اوس هم هغوی مراجعه کوي ولې نه له موږ سره په شهیدانو کې شته او نه په ژوندیو
کې شته ده. نو په عمومي توګه ویلی شو شاید دغه ارقام له وروسته نور هم لوړ سي، ځکه چې ځینې کسان داسې وو چې هغوی نوي راوړل شوي ول، ځینې کسان داسې وو چې هغوی د درملنې مراحل پوره شوي ول، په وروستیو مراحلو کې په دغه روغتون کې په نښه شوي دي. دلته موږ په بېلابېلو مراحلو کې درملنه کوو. د وروستۍ کوم چې مراحل ول په هغه مراحلو کې هم تقریبا د 200 څخه پورته زموږ دلته کسان چې هغه په نښه شوي بشارت باندې رسېدلي دي.